زړه مې غوښتل چې یوه ورځ د خپلو شاعرانو ملګرو پسې د شب قدر ډیرې ته هم لاړ شم، هم به له یارانو سره ووینم، هم به د وصال مازدیګر ادبي خپرونه ریکارډ کړم، او هم به د دې سفر یو ویلاګ جوړ کړم. ځکه ځینې سفرونه یوازې د دې دپاره نه وي چې یو ځای ته ورسیږي، بلکې د دې دپاره وي چې یوه نوې خاطره در سره پاتې شي. جاوید شاه درمان او انور خیال بونیرې له مخکې نه شب قدر ډیرې ته رسېدلي وو. زه او یاسر بیا نن په هغوی پسې روان شو. زه د خپل کلي نه او یاسر د ریدونو نه را روان شو. درګۍ بازار ته مو ځانونه ورسول، د ریل په پټلۍ پورې وتو. یاسر هم راورسېدو او له هغه ځایه مو خپل سفر په شریکه شروع کړو. د سخاکوټ په لاره روان شو او د جازونو ډاګ ته راورسېدو. په دې لاره لل ماغني ډېری هم راځي. بیا د لوی نیر غاړې ته راووتو. ملا مصري، محمد پټې، بنګلا، قایدآباد او ورپسې شکور، بارام ډېری. همداسې د لارې په اوږدو کې روانو. د بازو د امونو موسم هم شروع شوی و. د روډ په غاړه د امونو باغونه وو او تازه امونه هم پراته وو. داسې منظرې چې سړی ورته ودرېږي او زړه یې غواړي لږه شیبه یې وګوري. سفرونه هم عجیبه دي. کله چې روان نو منزل ته فکر کوي، خو کله چې د لارې منظرې وویني نو زړه دې غواړي همدا لاره اوږدې شي. بیا منډه ته راورسېدو. دلته چې منډه ووینم ذهن ته مې د سمرباغ منډه راشي. هر ځای خپلې خاطرې لري او هره لاره د انسان له ژوند سره یوه نه یوه قصه تړلې وي. له هغه ځایه مو د شب قدر پل پورې ځانونه ورسول. دلته د برېښنا کور جوړیږي. ګاډي راغلي وو او د لارې د جوړېدو کار هم روان و. ملګري درمان یاسر ته خپل لوکیشن راولېږه. موږ هم د هغه په لوکیشن پسې روان شو او په وایې کې احسان ماربل پکټرۍ ته ورسېدو. هلته مو له ملګرو سره ستړي مشي وکړل. د ډېرې مودې وروسته چې یاران سره یو ځای شي نو بیا دې خبرې هم خوند کوي. حال احوال وي، خندا وي او د زړه خبرې وي. له دې وروسته مو د ماسپښین مونځ ادا کړو. بیا د ملګرو سره د سیند غاړې ته روان شو. چې د سیند غاړې ته ورسېدو نو داسې خاموشي وه چې د بازارونو او لارو ټول شور یې رانه هېر کړ. د اوبو شرنګ و او د ونو یخ سوری و او د یارانو مجلس و. نور ځوانان هم د خپلو ملګرو سره راغلي وو. یو چا د چرګ سیخان پخول، څوک د ونو لاندې ناست و او په ګپ شپ بوخت و. موږ هم یو طرف ته کېناستو. بیا ګپ شپ شروع شو. یوه خبره به وشوه او په بله به خندا راغله. د چا به شعر را یاد شو او مجلس په لا تود شو. ما تل دا احساس کړی چې د ملګرو مجلس د ځای په ښکلا نه بلکې د خلکو په مینه ښکلي وي. که یاران در سره وي یو ساده د سیند غاړه هم د زړه لپاره د دنیا تر ټولو ښکلو ځای شي. په همدې ښکلي ماحول کې مو د وصال مازدیګر ادبي خپرونې ریکارډ کړې. شاعران، شعرونه، د سیند شرنګ او د یارانو مجلس. دا هغه شیبې دي چې سړی یې په کیمرې په سترګه محفوظ کوي، خو اصل کې په زړه کې ساتي. وروسته مو د مازدیګر مونځ ادا کو او بیا یو څه وخت د سیند په غاړه ناستو. همداسې ناستو چې ورو ورو ماښام شو. د ورځې رڼا کمه شوه. د سیند غږ هماغسې روان و او موږ بیا د ماښام مونځ ادا کړ. له هغې وروسته ټول ملګري را روان شو. هغه ځای ته راغلو چې انور خیال هلته کار کوي. ملګري سره راټول شو. ډوډۍ مو یو ځای وخوړه، مونځ مو ادا کو او بیا مو لږه قدم وښنه هم وکړه. خو د ورځې تر ټولو ښه برخه لا هم هغه د یارانو مجلس و. بیا تر ناوخته پورې ګپ شپ روان و. د ورځې ستړیا وه، خو د ملګرو خبرې داسې وې چې سړی ستړیا هم هېره کړي. ډېر اخر شپه پخه شوه او موږ هم وده شو. دا و د نن ورځې کارګزاري. یوه داسې ورځ چې سفر هم پکې و، د لارې منظرې هم وې، د یارانو مینه هم وه، شاعري هم وه، د سیند غاړه هم وه او د وصال مازدیګر یو بل ښکلی مجلس مو هم پکې ریکارډ کړ. خو ژوند همداسې دی، ورځې تېرېږي، سفرونه ختمېږي، مجلسونه خپرېږي، خو ځینې خاطرې بیا د انسان په زړه کې ډېرې ورځې ژوند کوي. نن هم یوه ورځ تېره شوه، خو د شاعرانو، یارانو، دا مجلس، د سیند دا غاړه او د دې سفر دا خاطرې به راسره پاتې وي. دا و د نن ورځې قصه او د ژوند قصه خو لا روانه ده. که الله ته منظوره وي د سبا قصه به د سبا سره درته وکړم. د خیر په هیله تر بلې لیدنې پورې د لوی الله په امان.